غونی مسئولیت مدې په غاړه مونږ دی آبادۍ ته پاتې ژمن یو سره واړه کړو باندې په خپلو هلو ځلو باندې ښه ده کړو باندې په خپلو هلو ځلو باندې ښه ده زنده باد هېواد ګله زنده باد. دغه وظیفه او دغه مسؤلیت چې ستاسو په غاړه کې دی او پر غاړه مو اخیستی دی دا ډیر یو دروند بار دی او ډیر لوی مسؤلیت دی ځکه خپله د معنا څخه دا څرګندیږي کله چې ته تفتیش کوې یا نوم دې د مفتش سو نو تر دې مخکې چې ته مفتش کېږې باید په ځان کې هغه خویونه راولې او ځان د دې قابل کې چې درته د مفتش خطاب کول مناسب وبرېږي. نو که چیرې داسې چې تاسې د خپل مسؤلیت وپېژنئ او خپل مسؤلیت ته ښه متوجه سئ ان شاء الله تعالی په ټول وزارت کې کومې ستونزې چې اوس موجودې دي دا ستونزې به ټولې حل کېږي. که چیرې یو څوک په دې پوه سي چې زه که هر عمل کوم دا پټ نسي پاته کېدلی دا به رسیږي تر د قلی اردو تر مسؤله به رسیږي تر لوی درستیزه به رسیږي تر وزیره به رسیږي نو بیا هغه کسان په کامله معنا د ټولو اصولو پابندي کوي او هیڅ غیر اصولي کار او کړنه بیا نه ترسره کوي. زنده باد هېواد زنده باد هېواد ګله زنده باد هېواد و په نن غیرت مشهوره ژر به دې کړو سیال د نړۍ